इस फितने के दौर में दिल में नूर आने का क्या तरीका है? दा तरीका है बस कि बंदा په داسې محافلو مجالسو کې ډېر وخت ورکوي او په هغې کې ډېر پاتې کېږي او دا درته ما ویلی هم دي اوس هم وایم چې وخت ورکوئ وخت وباسئ وخت ورکوئ لکه ګورئ چا د چلې چا د میاشتې چا د 10 ورځو چا د 3 ورځو چا د اعمالو ارادې وکړې وخت یې ورکړه الله تعالی ورله څومره خیر ورکړو نو وخت به ورکوئ او وخت نه بغیر نه کېږي که هر څوک وي وخت نه بغیر نه کېږي که علما وي بالفرض وایي چې موږ بس بیعت کړی دی رسمي بیعت دې کړی دی بس وخت به ورکوي لکه اوس دې کې علما دي هغوی وخت ورکړو د دې هغوی په فایدې برکات د هغوی په دغه کې به ویني اوس هغوی په درس کې به یې ګوري په ماحول کې به یې ګوري او عالم ته د ټولو نه ډېره ګرانه ده ځکه خلک ورته ښه نسبت کوي او هغه چې ځان ته ګوري وایي یار دا خو مسله ده هغه بیا ډېر پریشانوي عوام دوره نی پریشانه د عوامو تعلق خو خپل ذات سره دی د علماو تعلق خو د خلکو سره دی نو اوس هغه به خلکو ته وایي چې د زړه نه حسد وباسئ عجب مه کوئ دا به تقریر وکړي خو چې ځان له کښېني یاره دا خو زما کې هم شته دا ډېر لوی غم دی بیا دا به څنګه لر کېږي دی به بیا دقه سوچ نو دې ماحول سره بیا وشي وخت ورکوئ وخت د دې وجې ځان له یو ترتیب جوړ کړئ او که لږ وخت درته میلاویږي نو وخت ورکوئ په ټیم باندې راځئ یعنی مطلب دا دی بعضې ملګري حاضري به کوي خو په وخت نشي راتلی یعنی کم از کم چې ستاسو په راتګ کې یو مجلس راځي مجلس که هغه د ماسپښین وي که د مازدیګر وي که د جمعې وي که د شپې وي که د ورځې وي هغه به ډېره ښه وي یو خو هسې کله کله راتګ وي دا څه منع نه دی چې ګنې راتګ به نه کوو راځي بنده لکه اختر مبارکي شو هسې راتګ شو کته مدرسې ته راتلل شو یا دلته راتلل شو بنده څه پریشاني وي خدا نه خواسته یا څه خبره وي سوال جواب هغې له راتلی شي خو کوشش دې کوي ځان له دې عادت جوړ کړي چې دغه په وخت کې راځي د اعمالو په وخت کې راځي او د مجالسو په وخت کې راځي او که چېرې یو بنده وایي چې ما خو دا خبره یاره اړونه کړی شوه زما په اړه بل خبرې دي او هغه اړو هغه ورته ما له وخت رانه کړ نه زما خبرې ته یې غوږ کېښودو داسې نه ده ستا خبره ده په زړه باندې کېدی شي الله تعالی هغه ستا د وینا نه بغیر ستا په راتلو باندې هغه لرې کړي داسې کېږي بلکل طبیعت کې پریشانی وي هغه الله تعالی ختم کړي نور څه پریشانی وي هغه لرې کړي الله کور کې مسله وي هغه لرې شي ما ته یې نه ویلي صحیح نه ده ضروري خو نه ده الله تعالی به د هغه په طلب باندې هغه لرې کړي نور څنګه راځي نورانیت دې سره راځي چې د ظلمت څومره کارونه دي بنده هغې د ازالې کوشش شروع کړي مراقبې کوي او د خپل اصلاح په نیت باندې کښېني نو هغه ته به د هغه به اصلاح کېږي نورانیت به پکې راځي نور خو د نسبت الله تعالی ورکی ورله بیعت سره هم راځي حضرت جی اگر بندہ اسلامی یا سنت طریقے سے بال رکھنا چاہے تو کس طرح اور کیسے کیسے رکھ سکتے ہیں چھوٹے اور بڑے مختصر سی وضاحت کیجیے کم چې درې طریقې دي پای کې هر یو کېدی شي تردیم کېدی شي نبی صلی الله علیه وسلم کله تر دې پورې هم پرېښودی خو کوشش پکار دی لږ برابر دا ډېر لوی چې وي علما اوس وایي چې هغې کې لږ احتیاط پکار وي ځکه نبی علیه السلام دایما داسې نه دي کړي د نبی علیه السلام د زیارت وظیفه د نبی علیه السلام د سنت و محبت سره تعلق ساتي که مونږ زیارت وشي او که ونشي په خوب کې خو سنتو سره او محبت سنتو سره الله تعالی د نبی علیه السلام والا برکات بنده ته هغه ورکوي او د نبی علیه السلام د سنتو اتباع د نبی علیه السلام د خوب راتلل کله کله او بېوسي ده زمونږ په وس کې نه ده زمونږ که مونږ وغواړو نو مونږ نشو لیدی او سنت باندې عمل زمونږ په وس کې دی هغه کار کول غواړي چې په زمونږ په وس کې دی دویم نمبر ده
خوب کې راتلل په هغې زمونږ ته څه درجه نه میلاویږي، مونږ په هغې باندې څه صحابه نه ګرځو، د سنتو په وجه باندې مونږ متبع سنت ګرځو. او لویه خبره خدا ده چې مونږ متبع سنت شو، نو د سنتو خیال ساتل پکار دی. او چې د چا د سنتو عمل خپل کړو هغه بیا د دې لپاره وظیفې نه کوي، هغه بیا وایي چې بس نبی علیه السلام مې ولیده نو خدا د الله رب العزت یو انعام دی، که مې ونه لیده نو دا د الله رب العزت په ما باندې یو احسان دی. ولې انعام یې دا دی چې راته یې وښو، احسان یې دا دی چې که مې لیدلی و نبی علیه السلام خفه و نو بیا به زما څه حال و. د هغې نه ښه دا وه چې ما ته الله تعالی د نبی علیه السلام د سنتو عمل راکړو. مفتی شفیع رحمت الله علیه ته چا ووی وی حضرت زه غواړم چې نبی علیه السلام خوب کې ووینم. وی ته غواړې زه خو نشم غوښتی. وی ولې؟ وی زه خو یریږم چې نبی علیه السلام به راته څه وایي. ته یې دوره طاقت لري، دوره جرت کولی شي چې ته وایې نبی علیه السلام دې ووینم. زما کې دوره جرت نشته چې زه دا ووایم چې نبی علیه السلام دې ووینم. زه خو به د نبی علیه السلام دیدن وکړم، خو چې که نبی علیه السلام ما ته وکتل او زما نه یې څه تپوس وکړ نو زه به څه جواب ورکړم. آج ایک ساتھی نے مدرسہ کی بنیاد رکھی اور آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست کی ہے. اللہ دے ورلہ مدرسے لا ہر قسم اسباب برابر کی. لوی غم ځان له وکتو بس یو غم ورته غاړه شو او په یو ځل څلور خو دې وکړه دومره غم نه دی، یو مدرسه د هغې نه لوی غم دی، لوی غم یې وکړه. خو خدای دې ورله همت ورکړي. ہر وقت به اس تک کا سوچ وی څنګه چلو کو سوکم. میری گھر والی بیعت کرنا چاہتی ہیں، کیا طریقہ کار ہو گیا؟ آپ کی اجازت ہے؟ او ټیک ده که دغه شان ورته وایو هم ټیک ده. اوس هغه ترتیب شروع شوی دی، د جمعې په ورځ باندې 11 بجو نه واخلي تر 12 په باندې 12 زما اوسیر دی تر دغه پورې مجلس وي، براه راست ورته زه په تار باندې او په لوډ سپیکر په ذریعه باندې بیعت هم ورکړم او هغوی ته طریقه وښیم. نور طریقه ورته بیا زنانه بالمشافه وایي چې ته به دا اوراد او وظایف کې او حالات هم هغوی ته بیانوي یا په چټو لیکي نو هغه بیا زه وایم. نو 11 بجو نه تقریبا در دور خو 11 بجو چې راغلي زنانه مخکې 11 بجې ختم خواجګان شروع کېږي او هلته کته مدرسې سره زمونږ کور کې انتظام دی. او که لري نو بس دقه شان هم کېدی شي. دنیا کی ہر چیز سے خوف آتا ہے، پتہ نه لګي نو چې څنګه خوف راځي. که هغه خوفي چې هغه ستا د اصلاح سبب ګرځي نو بیا خیر دی. د دنیا د هر یو شي نه یاره مرض هم کېدی شي، بنده یریږي وایي هسې نه چې راته څه مسله راپېښه شي، دا مرض دی. بیا د ډپریشن او د ټینشن یو دغه دی چې هسې نه څه چلو شي. هسې نه چې وایي مړ شم، بعضې خلکو ته دا راځي د دنیا د څیزونو نه یریږي. چې څوک ډېر شک کوي، زموږ یو کشرانو خادمانو کې یو بیمارو نو ډېر فکر ورسره بیا راغی. ما لکه نه مړېږو چې یو نوړی به دنیا کې پاتې نه به مړېږو. ما به ته څه ځان له دې کار کتلی ما چې نوړی پوره شي نه به مړېږو. چې جومات ته ولیده چې راغورځېدلی دی خپل د کلي جومات، نو خوب تعبیر دا هم کېدی شي چې اعمالو کمزوري ده او جومات هسې جوړ دی. انما یامر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. نو تعمیر د مساجدو هغه یوازې دا نه دی چې بنې تا تعمیر وشي، یو دا تعمیر دی او یو مراد ترې نه دا دی په اعمالو سره تعمیر. چې څوک پکې امداد کوي نو هغه الله تعالی فرمایي هغه څوک دی چې په الله باندې ایمان وي، په ورځ د آخر باندې ایمان او موس قایموي. او په تعمیر د اعمالو کې الله تعالی د فقیرانو لوس ورکړي. ګورئ دا عجیبه د الله نظام دی. جومات کې به خامخا دواړه طبقې شاملې. دا به نه و چې دا مالدارو جوړ کړو، مالدارو جوړ کړو فقیران یې وله ساتي. مالدارو په مال الله تعالی جومات جوړ کړي، د فقیرانو په اعمالو باندې الله تعالی جومات آباد کړي. نو د په مال وله آباد کړي او په اعمالو یې آباد کړي فقیران. نو بغیر د فقیرانو هم نه کېږي، بغیر د مالدارانو هم نه کېږي. فقیران ته راجمع که که نه، د دنیا لکونه فقیران راجمع که. دا بېګا چې څومره خلکو ټول فقیران بالفرض ټول راجمع که، یو جومات نشي جوړولی، هېڅ چا سره پکې څه نشته. او لس مالداران راجمع که او هغوی به پیسې ورکړي او جومات به جوړ کړي، نو الله یې په هغوی جوړوي، په فقیرانو یې آبادوي. دا د الله نظام دی. بس دا جومات جوړ شو، تا به وایې د دې خلکو دې ته انتظار چې دی به کله جوړېږي، بس را روان شو
را روان شو چې ځای تنګ و هغه عمره خلک به راتلل چې ځای لوی شو د هغه عمره خلک راځي څه خوب دی څه داسې خاص خوب دی نه دی اعتکاف में बंदा को नींद में शैतानी वसाविस ख्वाब पेश आते हैं कम ने सड़ा दे कि सड़े उद की ना तो पक्के खूब मुँह ने तो सके बंदे का सवाल है कि अल्लाह ताला की तरफ से दुआ की तौफीक मिलना इंसान के अमाल की बिना पर है यानी गुनाहगार को भी मिलता है ये सिर्फ नेक अमाल करने वालों अल्लाह ताला तरफ ना तो दुआ तौफीक मिलावेदल इंसान पे अमाल बांधे पे इरादा बांधे ना पे अमाल होता पे इरादा ना गुनाहगार तुम मिलावेगी या सिर्फ नेक अमाल वाला था ना गुनाहगार तुम मिलावेगी गुनाहगार तुम अल्लाह ताला तौफीक वर्की तो तोबे नेक अमाल वाला था अल्लाह ताला तौफीक द दुआगानो वर्की दुआड़ो था अल्लाह ताला वर्की कम यो बेहतर दे नेक अमाल वाला का गुनाहगार तौबागार सूफिया किराम फरमाई چې गुनाहगार तौबागार چې دی هغه ته د الله تعالی ډیره توجه وي او د هغې یو مثال صوفیه کرام فرمایي ما ویلی هم دی چې یو بابا و هغه